دا د قیامت ورځ داسې ورځ ده که چیرې په د قیامت په ورځ باندې د چا یو ثواب کم ول په عملنامه کې دا به جهنم ته روان وي. نو زه به یو داسې وظیفه یو داسې کلمه درته وښیم چې د هغه ثوابونه دومره زیات دي چې فرشتې هم د هغه ثوابونه نسي شمارلی نسي حساب کولی. یو کس روانو هغه دا کلمه وویل چې یا رب لك الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. چې کله دا کلمه وویله فرشتې لاړې الله ته وویل چې الله دغه کس داسې کلمه ویلې ده موږ حیران پاتې یو چې د دپاره څومره ثواب ولیکو. نو الله فرشتو ته وویل چې تاسې د ده بس دغه کلمه خالي ولیکئ د دې کلمې ثواب په ورځ د آخرت زه وله ورکوم. د دې دومره زیات ثواب دی چې فرشتې هم د دې په ثواب لیکلو باندې حیران پاتې دي. دغه کلمه هغه ډېره اسانه ده. زه به په سکرین باندې هم درته ولیکم چې یا رب لك الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. خو دغه ویډیو مخته ضرور د سره شیر کړئ چې نور مثبتان ته هم ورسیږي.